سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. په دې ویډیو کې موږ تاسو لپاره یو سور کړی چرګ تیار کړی دی. ویډیو د سره وګورئ او د خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. د دې لپاره به زموږ په کار وي یو دانه روغ چرګ. دا به دغسې په ټوټو کې پرې کړئ. په دې پرې کړي چرګ د پاسه باندې به نیمه وړه قاشوغه مالګه ور واچو، نیمه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه کورکمان او نیمه پیاله اوبه به ور واچو او دا به پکې ښه میکس کړو او ګډوډ به کړو. چې ښه ګډوډ شول او میکس شول نو بیا به ولا سر پټ کړو او د 15 منټو لپاره به یو طرف ته کېږدو. په وړي کې به په فریج کې کېږدئ، یعنی یخچال کې، او په ژمي کې کولی شئ چې تاسو بهر هم کېږدئ. اوس به یو لوښی تود کړو او دغه ټول چرګ سره د دې اوبو به ورته ور واچو او د 15 منټو لپاره به یې پکې ښه ګډوډوو او پوخ به یې کړو په تیز اور باندې. یو دانه د اوږې پلی به دغسې وټکو او ور وابچو ورته، او دا به پکې هم د 1 منټ لپاره ښه تاو راتاو کړو او میکس به یې کړو پکې. اور به ورپسې درمیانه کړو او سر به پې کېږدو چې دا چرګ پکې 80% پوخ شي. چرګ دا دی اوس 80% پوخ شوی دی. په یو قاب یعنی یو رکیبۍ کې به یې راوباسو او پرېږدو چې یخ شي. یخېدل یې د دې دپاره ضروري دي چې اوس بیا مساله ورکوو چې مات پکې نه شي، او دا کمې اوبه چې پاتې دي دا به غذاري کړو، دا زموږ په کار نه دي. یو لوښي ته به 2 غټې قاشوغې د مستو ور واچو، 2 وړې قاشوغې د وچې دڼیا پوډر، نیمه وړه قاشوغه سور ټکېدلی مرچکی، نیمه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه د کورکمانو پوډر، نیمه وړه قاشوغه د تور مرچکي پوډر، نیمه وړه قاشوغه ګرم مساله، یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپلې ذایقې مطابق، او نیمه وړه قاشوغه زیره. دا ټول به د یو بل سره ګډوډ کړئ او میکس به کړئ. که ستاسو سره یوه نیمه مساله نه وي نو د هغې په بدل کې یو بله مساله هم اچولی شئ. زموږ چرګ ښه یخ شوی دی نو اوس به یې دغه مسالې ته ور واچو او ښه به یې پکې ګډوډ کړو، میکس به یې کړو او سر به ورله پټ کړو او د 15 منټو دپاره به یې په ژمي کې بهر هم ایښودی شئ او په اوړي کې به یې په فریج یعنې یخچال کې کېږدئ. یو لوښي ته به 1.5 لیټر د خوراک تیل یعنی غوړي ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. کله چې غوړي تاوده شول نو دا چرګ به ورته ور واچوئ او تر هغه وخته پورې به یې سور کړئ چې څومره سوروالی د دې چرګ ستاسو خوښ وي. احتیاط وکړئ چې چرګ درنه پکې ونه سوځېږي. که ستاسو لوښی وړوکی وي لکه زموږ د دې په شان نو تاسو کولی شئ چې په 2 وارو کې ور واچوئ او دا چرګ پکې سور کړئ. زمونږ د دې چرګ همدغومره سوروالی په کار و نو زمونږ چرګ دا دی اوس تیار دی. نو دا شوله زمونږ د سور کړي چرګ ویډیو. تاسو کولی شئ چې دا د کیچپ یا د هر قسم چکنۍ سره وخورئ. نو که ویډیو هم زمونږ خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي او د خپلو ملګرو سره یې لازمه شریکه کړئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.